سلامونه درنو لیدونکو، نن درته په زړه پورې کیسه لرم. تمه تر پایه وګورئ او زموږ چینل درسره سبسکرایب کړئ. یو ځوان د غلو له ډاره ځنګل ته وتښتېده. په ځنګل کې د لرګیو وهونکی ولید او ورته وویل: غله راپسې دي، پناه راکړه. د لرګیو وهونکي ورته د لرګیو په ډنبار کې د پټېدو اشاره وکړه. لږه موده وروسته غله راغلل او د لرګیو وهونکي څخه یې پوښتنه وکړه چې دلته خو به یو ځوان نه وي راغلی. لرګیو وهونکي ورته وویل: هغه د لرګیو په ډنبار کې پټ دی. خو غلو دا خبره هسې ټوکه وبلله او خپل منځو کې وویل چې دا لرګیو والا غواړي هغه ځوان له موږ وژغوري. که موږ د لرګیو په پلټلو لګیا شو نو ځوان به موږ نه لرې لاړ شي او رانه به خلاص شي. د غلو مشر ورته وویل چې هله حرکت وکړئ او د ځوان د تلو لاره تعقیب کړئ. غلو حرکت وکړ. لږه شېبه وروسته د ځوان د لرګیو له ډنبار راووت او لرګیو والا ته غوسه شو چې زه دې پټ کړم او بیا دې غلو ته زما د پټېدو ځای هم ور وښوده. لرګیو والا ځوان ته وویل: ای ځوانه، زما نصیحت واوره. هغه دا چې هر وخت په رښتیا ویلو کې خلاصون وي. نو ځکه ما هم غلو ته رښتیا خبره وکړه او په رښتیا ویلو سره مې ته وژغورلې. نو درنو لیدونکو، هېڅکله په درواغو خلاصون نشئ موندلی. همیشه رښتونی واوسئ. کامیابي د الله په لاس کې ده.